درباره کندهار چی میگی؟ حالا آدمای خوب هستن دیگه، ما برای ما میمون ما دیگه میای خوش میای دیگه. این چی هسته؟ دوغ است؟ راغلی بلخ ته ملګرو سلامونه احترامات قبول کړئ. په دې هیله روغ جوړ او خوشحاله بایاست. په خیر راسئ محب الله. راغلي بلخ ته د بلخ په مرکز کې قرار لرو او د بلخ په مرکز کې ډېر مهم تاریخي کلتوري او مذهبي ځای ته مو ځان رسولی دی چې د سخي صاحب زیارت بلل کېږي. داسې فکر او آن شته چې د حضرت علي صاحب له یاد سره دغه ځای تړلی دی، د ده نوم سره دغه ځای تړلی دی. داسې باورونه هم موجود دي. او بل په تاریخي لحاظ سلګونه کلونه کېږي چې دغه ځای یا دغه سخي صاحب زیارت آباد دی او جوړ دی او خلک د مذهبي اړخ د روحانیت له اړخه ورته راځي او دلته سکون ترلاسه کوي. نو دوستانو زه به په تاسې باندې د دغه زیارت د سخي صاحب زیارت ښکلا ښایستګي به در باندې ووینم او د دغه جوړښت به یې درته ووینم چې په څنګه ځای کې موقعیت لري او څومره کلتوري او ادبي او فرهنګي میراث دی د افغانانو لپاره. د ښار مرکزي برخه ده خو بیا هم ډېره پراخه ساحه کې دغه زیارت جوړ شوی دی. د سخي صاحب زیارت ډېر ښه د پارک لري، د کښېنستو ځای لري، ښه شنه ساحه لري. نو میله که د هر خوا څخه راسي، د هر ځای څخه راسي، دلته بېغمه کولی شي چې ځان راحته کړي. او بل دغه ځای چې دی مزار بابا د سخي صاحب زیارت د افغانستان په سطحه یو کلتوري ارزښت لري، مذهبي ارزښت لري. نو د نړۍ سیلانیان چې کله افغانستان ته راځي نو خامخا د مزار بابا یا د سخي صاحب زیارت دغه ځای ته ځان رسوي. نو دلته کوترې دي، هغه کوترې به هم در باندې ووینم. زیاتره وخت تاسې په عکسو کې لیدلي. زما هم لومړی ځل دی چې راځم د دغه زیارت څخه لیدنه کوم. دا د ملګرو دغه کوترو دپاره د اوبو ځایونه دي دلته جوړ شوي دي. کوترې بیا دلته راځي اوبه څښي. هغه لوړه سطحه چې تاسې وینئ دغه ځای د دانې خوړلو ځای دی، خلک دانه ورغورځوي او دلته بیا کوترې کښېني او دلته اوبه څښي. ماشاءالله دغه کوترې ډېر ښایسته خوند کوي دوستانو، ډېر ښه معلومیږي. بیا سپین رنګ کوترې او خپل کوتره د سولې سمبول دی او بیا چې سپینې بیا جلا خپل خوند او دغه لري، ښکلا لري. نو دغسې زه بس دا ټوله فضا دغه کوترو ښایسته کړې ده دوستانو. تاسې داسې کوترو ته وګورئ. دغه د سخي صاحب زیارت یې نور هم ښایسته کړی دی. نو ډېر میله وال راغلي دي او دغه ځای ته او دغه ماشوم خو تاسې وینئ دا بیا په موټر کې ناسته ده، بالا خپلې منظرې کوي. او دلته دوستانو ډېرې پرېمانه کوترې دي. زه به یې اوس در باندې ووینم. تاسې به تر اوسه یو ځایي دومره کوترې په هېڅ ځای کې هم نه یې لیدلي. داسې تاسې ورته وګورئ دومره ډېرې دي. بس دلته خلک دانه ورته راغورځي، دلې دانه خوري. دغه هغه د یو ځای کېدو ځای دی. داسې تاسې ورته وګورئ. دوستانو تاسو ته مې د مزار بابا زیارت تر وښودی، وګرځېدلو شاوخوا. اوس راغلی یم دلته تر څو ځان استراحت کړم. دلته به یو شی مې وخورو. راځئ زه درته در ښکاره کړم چې څه شي بل شته. دلته خورا ښه شیان شته. دغه دی بس دلته د دغه مزار بابا مسجد دی دغه، او دلته بس خلک راځي د خوراک دپاره هر شی پیدا کېږي. اول دلته وګورئ دغه دی ښه ښایسته شلومبې شته. لالا چطور هستی؟ خوب هستی؟
ای چی هسته؟ دوغ است؟ آفرین. نو ای گلاس به چند است؟ یک گلاس به 10 روپه؟ زنده باش خیر ویني. نو دغه دی او بل مشتاسي دلته الو بالو لرو مشتاسي الو بالو مرتوي او ګلاس هم مرتوي نو دغه سي ښه تازه تازه ای اس کی است اسخر تانس زنده باش خیر ویني. اینی نامش چیست؟ گلاس است یا الو بالو اینجا به چی نام؟ الو بالو است. از کدام ولایت است؟ از بلخ؟ بله ولایت بلخ هستن. چهار سنگ اینجا هستن. خب چطور است و خوندش چطور است؟ خوب است خوب. نمی هوای گرم دیگه بهترین است. نخطرش است. هوای گرم. ایرا باز جوس جور میکنی یا متو؟ بله ایرا جوس آبش میکشیم خالص. زنده باشه. چطور است کسامه نمه؟ شکر از پدر خودم میمونم قندوری آمده ای وقت نمی وقت سال میای هر سال می بازی قربان. درباره کندره چی میگی؟ حالا آدمای خوب هستن دیگه ما برای ما میمونمون دیگه می خوش میاد دیگه مردم مزار میمون نواز است اونا آدمای خوب شما خو نمیاین ما مجبور است که بیاین ما میایم چرا نه شما خو نمیاین اون طرفه زنده باش لالا خیر زنده باش تشکر نو دوستانو بس دغه سي الو بالوستا ش تازه تازه وي دغه بلخ دي نو دوستانو دغه دی اوس دغه جوړي سکرین به مشته جوړ کې زه به خوند وګورم چون په سفر کې ان شاء الله تاوان نه کوي. نو دوستانو دغه دی په مزار بابا کې مو دغه شریخ راواخستی او اوس به دا وخورو د خیر سره چې خوند یې څنګه دی.